راله چې دا د دین محمد او د نظر محمد کور دی هغه ورځ ویل چې هر ځای مېلمه هغه ولې راځي ډېر د کار خلک ډېر د مېلمانو ډېر غښتلي خلک ماشاءالله او السلام علیکم وروره څه کوئ چې ګېټونه ټکوئ د روغبړې لکه دونه ډېر راغلي یاست د مېلمانو د خدای رحمت یوه دانه یو سل اتیا رحمت دی ته وایه مېلمانه دي وروره نه ورځ په در معلومه ده نه غرمه په در معلومه ده نه ماښام به در معلوم دی نه د کار ټیم به در معلوم دی خالي راسې ګېټونه ټکوئ دا ګېټونه ولې ټکوئ دا هر څوک راځي مازدیګر ماښام نه دی غرمه نه ده سهار نه دی مازدیګر به خامخا تعالی خلک وروره زه د دغو نه یم ذمهواره زه مېلمانه نه کوم ورځئ ولاړ شئ یا خپل کار کوئ هغه ورځ نظر احمد وویل چې مېلمه هر وخت راځي دا زموږ کور دی موږ غټه کوټه لرو چټایي کې هوا ده خدای مې کړه راغلی هغه درواغ وایي یاره ته د هغه درواغ مشوره نشته ګوره زه تا له ګپه کوم وروره کور له به یو مېلمه راکلی یو دوه درې څلور پنځه دا یې شپږ نیم کسه صحیح شو ودرې ځه ګپه درته کوم ته په دوو حساب یې ماشاءالله دغه هم ښه صورتونه دي دغه درې په پنځو حساب دی دا په یوه کس حساب دی نیم کس دا دی نو زه داسې اوس چې بوځم یاره یو شپېته اویا مړۍ به خورئ نو زه تیله څنګه کوټه در خلاصه کړم چې بسم الله پر وکړې بد نیت نه وي یوه ډوډۍ دې ګردو بس که یوه ډوډۍ غواړئ ټیک دی زه به یوه ډوډۍ هغه زموږ کار دی که مثال نوره وخت خو ښه به وي بیا هم پروا نه کوي یوه ډوډۍ په سړي باندې وروره بس ته ورځئ خپل کار کوئ که بیا هم ته یې وکړه ګوره نظر احمد چیرې دی هغه پر کور دی ته هغه سره مشوره دی لکه ورور هغه راوغوړه دا هغه راوغوړه دغسې خلک او ګوره دغه دې ته مېلمانه وله دا څنګه کیسه دا نظر محمد ویلې ویل دا زما انډیوالان دي دا مه ناراضه کوه بس ورسه دا دوه ترمازه چای راکړلې په دا کې یو شین چای ده یو تور چای ده شیر چای اوس لا را روان دی ګوړه کومه ده ګوړه دغه ده دغه ته دغه وایي خلک غیرت دې ته وایي هر یو وایي زه ملک یم خان یم سردار یم نواب یم بیا اوس ته دغه خبرې لکه دا نواب سردار ملک دین محمد خان دا زموږ خدمت یې وکړي نور شی مې سته ماښام راځه اوس په بازار کې ځو زلیبۍ مټایانې هر څه به واخلو ته یاوی لره دین محمد کره راسئ ور بل ځای مه ځئ درځئ